پدې روی زمین باندې کې یو آسمانی کتاب په خپل اصلي شکل کې موجود دی، هغه دغه قرآن مجید دی. حالانکه د اسمان نه یو څلور کتابونه او صحیفې نازل دي، څلور پکې غټ کتابونه او پکې صحیفې وي. په هغې کې یو کتاب هم په خپل اصلي شکل کې نه دی موجود. هغه یو قرآن مجید دی چې څنګه د رسول الله مبارک په ذات باندې نازل دی، هغه بعینه هم په هغه شکل کې موجود دی. په هغې کې چا تر اوسه پورې یو زیر کم نه کړی شو، نه یو زور سیوا کړی شو. ځکه الله تعالی د دې عظیم الشان کتاب ذمہ داری په خپل ځان باندې اخیستې ده، او علماء کرام شیوخ موجود دي. په دې آیت کې څومره تاکیدات دي، انا نحن نزلنا الذکر. کاش چې تاسو هم د عربۍ صرف نحو نه خبر وئ. مسلمان د انګریزۍ نه ښه خبر دی، لیکن د خپل قرآن او د رسول الله د حدیثو نه که زرم خبري کم چې زموږ د نجات اصلي څیزونه دي هغه موږ پرېښي دي. په دې کې ډېر تاکیدات دي. انا د جمع متکلم مع الغیر صیغه ده، او دا د عظمت لپاره ذکر کیږي، او د هغې تاکید وروسته بیا په نحو سره شوی دی. انا نحن نزلنا الذکر، و انا بیا دوباره تاکید دی، او له جار مجرور مقدم دی. د جار مجرور حق دی چې دا وروسته وي، لیکن کله چې مخکې شي نو هلته حصر و اختصاصي. مونږه خاص کر د دې کتاب د نورو کتابونو نه. ومن اصدق من الله قیلا. دنیا ولیده چې قرآن مجید په خپل اصلي شکل کې موجود دی. نه یوازې مسلمان، لولوی انګریزانو، هندوانو، سیکانو، غټو غټو کافرانو دا خبره تسلیم کړه. قنن پر زمین کې یو کتاب په اصلي شکل کې موجود دی، هغه قرآن مجید دی. مولانا ابوالکلام آزاد په دهلی کې یو لوی اجتماع وه، د مختلفو مذهبونو خلک پکې وو، هندوانو، سکانو، عیسایانو، مختلفو مذاهبو والا. اجلاس آغاز ابوالکلام آزاد یو قاری ته دعوت ورکړو چې د قرآن پاک یو څو آیاتونه وه، هغې باندې هندوان خفه شو، سکان او عیسایان خفه شو. ابوالکلام آزاد وی صبر وکئ، ستاسو نمبر به م راشي، ولې خفه کېږئ؟ هغې قاري بهترین قرات او تجوید سره د قرآن مجید تلاوت وکړو، ټوله جمع مسحوره و بالکل. بیا یې وی چې یو هندو دی د خپل وید یو څو آیاتونه تبرکن اولولي، یو بل ته ګاندیم قتل، نهروم قتل، او بابو سباش او چندر بوش وغیره یو بل ته قتل. چاته یو ټکی هم د خپل وید نه ویاد. دې سکانو کې د څوک د خپل ګرن څه آیاتونه ووایي، هغه هم دغسې یو بل ته قتل. بیا لکه د انجیل که څوک څه ووایي، فبهت الذي کفر، چاپېره خاموشي وه. دا قرآن مجید دی چې نن هم په روی زمین باندې 80 لکه حافظان موجود دي. لکه مردم شماري کېږي، خانه شماري کېږي، د حافظانو موجوده مردم شماري دا ثابتوي چې په دنیا کې 80 لکه حافظان موجود دي، او لګیا دی د هغې نه ډېر کثیر تعداد کې لګیا دی. دا مشران ناست دي، پخوا به حافظ خلکو د بل ځای نه راوستو چې یاره زموږ جومات کې ختم وکړي. اوس هلکان وایي چې یاره مونږ ته موقع راکوئ چې مونږ ختم وکړو. په هر کلي کې په سوونو باندې حافظان موجود دي. دا د انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بین ثبوت نه دی. پروسه کال فیصل آباد کې مسابقه و د وړو بچو، قاریان عرب راغلیو، او د سعودي حکومت زیر اهتمام دا مسابقه وه. په هغې کې یو جینۍ وه د 7 کالو،
د حافظ لور نه وه، د ملا لور نه وه، د دردي لور وه. اول نمبر راغلی وه. سعودي حکومت ټکټونه یې راولېږل او هغوی سره د سرپرسته پارم ټکټ و. د هغې ماشوم پلار هغه د پارم باقاعده ویزا او ټکټ، او که نه پلار یې نه شو ضرور د پاره د هغې جینۍ پلار حج کړی نو بیا ترې تللی و. دا ځل زه روژه کې هلته مدینه منوره نو مولانا مطیع الرحمن زمونږ د مدرسې او مدرس دی مولانا عبدالحلیم صاحب د اوچ دی، ښه لوی عالم او شیخ الحدیث دی. نو د مولانا مطیع الرحمن زیر سرپرستی هغه ماشومان سعودي حکومت غوښتي و د عمرې دپاره. مولانا مطیع الرحمن صاحب رابطه کې ملازم دی. نو مسجد نبوي کې ما سره میلاو شو. مولانا څنګه راغلی؟ دی ما خو هغه ماشومان راوستي که نه، او واړه بچي چې هغوی کې کوم اول نمبر راغلی و نو حکومت هغوی ته ټکټونه ورکړي دي. نو ما د خدای انصافداره دلته هم لږ راوله. هلته د مدینې علما به موږ سره ناست وو، باب الرحمت او د باب السعود په میز کې. بیا راوله دې علماو ته یې لږ وښیو. لکه بعضې خلق د پاکستان یا د عجم مبارک دا ته بغی کې دی ته به څنګه قرآن مجید یادېږي. ای ډېره عجیبه ګڼي. زه په خپله یو ځل چې هلته ومه یونیورسټۍ کې نو د احد د غر نه لرې تلم، هسې ګرځېدم د مدینې منورې مبارک ځمکه کې چېرې دلته به هم د رسول الله مبارک قدمونه راغلي، په دې غر به هم د هغه مبارک نظر لګېدلی. ډېر لرې تلم د احد د غر نه مخکې. نو یو بوډا معمر عرب باندې مې سلام واچوله، السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. راته ویم من ای بلد انت؟ ورته انا من باکستان. الباکستانیون یعرفون اللغة العربیة. پاکستان ورته نعم في باکستان مدارس ما من قرية إلا وفيها مدرسة، ما من مدينة إلا وفيها معاهد علمية. نما توي هل أنت تحفظ سورة من السور القرآنية؟ صدا قرآن میں الحمدللہ ما ته بلا هغه ډېر تعجب کولو، ډېر لوی تعجب یې کولو. نو ما ورته یې رایوله د مدینې منورې علما به خوشحاله شي. نو هغه بله راوستو، هغه وړه جینۍ او یو بله لږ. نو ما هغې علماو ته دا د پاکستان هغه واړه طالب علمان دي چې څوک سعودي حکومت دی ته ویزې ورکړي دي، عمرې ته راغلي دي. د هغې وړې جینۍ باره کې ما ورته دا د دردي لور ده، د خیاط او د اوو میاشتو کې قرآن مجید یاد کړی. یو عالم ویاره دا د مونږ ته صورت واوره د هغې دا خیالونه چې دا به ملا تعالی هغه جینۍ دم د قد نم وړه ده، ډېره وړه شرمېده. مورتے مدینہ منورہ کے علماء ہیں، مسجد نبوی ہے، آپ ایک سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت. مجبورہ میں کہا اگئی او سورت واورولو، قسم نے تول علماء جڑل. اے واللہ هذه المعجزہ هذا من فضل اللہ. او میاشتو کی یو معصوم بچے د خپل لغت هغه ټکي سم نه وای. نو دا د قرآن مجید اعجاز نه دی، نو نور څه دی؟ دا د دې اعجاز دی. دا معصوم بچی دا به د لسو کسانو شفاعت کوي، بلکې بعد روایتو کې دې نه زیات هم راځي. او د حافظ والدینو ته به الله تعالی تاج په سروي چې د هغې یو ملغلره به هم د نور نه زیاته رڼا ورکوي. هغه هم چې د یو سړي د کور په دیوال نور راختی. تاسو مونږ ته هم پکار ده چې مونږ دغې عمر کې قرآن مجید یاد کړو، ځکه د مور او پلار مونږ باندې ډېر لوی احسانات دي. د هغې احسان صله دغه ده چې ته قرآن مجید یاد کا، چې ستا د وجې نه ستا مور او پلار ته الله تعالی تاج په سر کړي. په عربو کې یو عرب دی، زمونږ هلک هغه سره دی امجد، تقریبا د 50 کالو دی هغه عرب. بوډاوالی کې قرآن مجید شروع کو یاد کو، او ما ته وی چونکې په ما باندې زما د پلار ډېر احسانات دي.
او موږ خدا غي بدله نشو ورکول، لیکن رسول الله رښتیا فرمایي. نو زه قرآن مجید یادوم، نو لږه موجه کې قرآن مجید یاد. عالمگیر رحمت الله علیهم په خپلو بچو قرآن مجید یاد کړو. کاش کاغه بادشاہان دې زمانه کې څومره خوند به کوي، څومره په دې ملک باندې به برکات نازلېږي. عالمگیر رحمت الله علیه به لویه عهده هغه چاته ورکوله چې هغه ته قرآن مجید یادي او د رسول الله مبارک حدیثونه ورته په سونو باندې یادي. دا وزیران او سیکرټریان جماعتونو کې براتل او زامنو باندې قرآن مجید ځکه عہده پدې پاکستان کې عہده خپ انګریزي ملاوي کې چې سم انګریزي هغه ته د ټولو نه ښه عہده او چې ښه عالم یې هغه ته اسنه. عالمگیر رحمت الله علیه په بچو قرآن مجید یاد کو، نو ډېر لوی خیرات کړو خوشحالۍ کې. د دې وړو کې بچی ما والدین به څومره خوشحاله، خپلوان به څومره خوشحاله، موږ ته خوشحالي ده. نو عالمگیر رحمت الله علیه یو لوی دعوت کړو. لارې جوندیو نو داجی نو سود قرآن مجید یاد کړی دی. بلا علما لولوی خلق برادي ته هم تشریف راوړي. بی عالمگیر تاج خو الله تعالی تا ته پسره ما ته خو نه پسره. عالمگیر پوښو، عالمگیر هم په هغه ورځ مازدیګر کې قرآن مجید په یاد باندې شروع کو. حافظ ته وی پټ راځه لږه موده کې قرآن مجید یاد کو، بیا خیراتو کو چې دا جود خبر راځي اوس ما قرآن مجید یاد کو. نو د والدینو په بچو باندې لوی احسان دی کې وړوکی لوی نه ده پکار. قرآن مجید شروع کړه که په دې کې مړم شوي نو الله تعالی به درته د حافظ هغه درجه درکوي. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. او دې زمانه کې خو زما چې سړی د جمعات نه اډوزي نه او د مدرسې نه اډوزي نه، د فتنو د الحاد او د زندقې سیلابونه او سیلۍ او طوفانونه دي. او د رسول الله هغه فرمان سړی ته رامخکې شي. نن نسوار 100 کاله مخکې رحمت کائنات حضرت محمد مصطفی سلام صحابو ته یو ځل وی چې بادرو بالاعمال فتنا، زما ملګرو نیک عملونه شروع کوي، د یو بل نه پکې سبقت حاصل کوي. فتنې را روانې دي، فتنې کقطاع اللیل المظلم، لکه د تورې شپې تورې تورې چپې. یصبح الرجل مؤمنا، سهار کې به سړی مؤمني، ویمسی کافرا، ماښام کې به کافر شوي. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ماښام کې به مؤمني، سهار به کافر شوي. ولې؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا، په لږو پیسو به دین دغسې رخصتوي چې ما ته د یو څو ټکې حاصل شي، بس خرڅ باشو، خوک باشو، یا سگے مردار باش، ہر چی باشی باش، عرفی اندکے زردار باش. بڑا پیسے پکار دی ایمان سکے دو مغا دا مانا دا. مسلمان دا دنیا دا پارا شوے دا قرآن بالکل شاتکو، دا رسول اللہ احادیث بالکل شاتکل، بلکہ بعض بدقسمت خلق داسم پیدا شو چاگہ دا رسول اللہ حدیث نمانی. منکرین حدیث چی دا نست قرآن نا دا حدیث حجت والے ثابت تے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دا مسلمان پکور کے پیدا، دا مسلمان دا وین نہ پیدا، دا مسلمان بی بی پسینہ باندې لوشوے ظلمینن. هغه دا رسول الله دا حدیثونه خندا ور سره کوي او ټوکه او مسخري ور سره. زمارونو حدیث ته ډېر په درون نظر باندې ګوري. حدیث سره به ټوک او مسخره نه کې، د حدیث سره به خندا نه کې. یو معتزلی طالب چې دا حدیث واورېدو چې ان الملائکة لتدعو اجنحتها رضا لطالب العلم، د رحمت فرشتې طالب علم ته ودرې غوړی، ویخه ودرېږه د سبا معلومومه ده ټوکې کولې دا د معلوموم د پڼو باندې کټاسري میخونه ټکوال ستاسو یاد شي پخوا به خلکو په سپلو یا بوټانو، اکثر د فوج په بوټانو به کټاسري میخونه وغټ او د کور نه چې وتو نو کستنې دا قدم
په زوره کې خود چې د وزرو د ماتېدو اواز را دی او که نه لکه یو سړی د چرګوټي یا په یو مرغۍ باندې قدم کېږي نو باقاعده هغه هډوکي چقارې وکړي د چې دا قدم داسې کړو نو تمام خپه د چینجو نه ډکه شوه بل قدم همغه دی کې مړ شو حدیثو سره به ټوکه مسخرې نه کوي یو طالب دا حدیث واورېدو که یو سړی د امام نه رکوع ته مخکې ځي یا مخکې سر را پورته کوي دی غواړي چې سر یې د خر په شان شي نو یو طالب مثلاً په دې تجربه وکړه نو هغه سر نه د خر سر چې کوم نه جوړ عالم شوی و نو بیا به مخ پټولو به کتابونه خو ویلي طالبان به راتلل او د مخ په پټو یاره جي مونږ ته سبق وښایه سبق درته ښیم خو په دې شرط ما نه به دې باره کې تپوس نه کوې په دغه پټ مخ به درته سبق ښیم که دا دې قبولي طالبانو به ته سبق ویلا بړل یو ځل یو طالب راغی ورسره یې واده وکړه جي بلکل زه به درنه تپوس نه کوم ما ته سبق ښایه معلومېږي طالب هم سم قنداری طالب و نه یو ورځ یې راونیولو چې قسم ده که دې پرېږدم زما خوړه کې ډېر رد راسې دا دغه دی دا ته څه کیسې کوې یې ګوره ما درته ویلي دي خیر مجبور یې کو نو سر یې ورته څرګند کو نو کان راسو راس حمار دا ولې دا ما په حدیث تجربه کوله په حدیث په تجربه نه کې حدیث هغه د رسول الله فرمان دی او د رسول الله فرمان د خدای فرمان دی گفته او گفته الله بود د پیغمبر فرمان دام وحی ده خو یو وحی مطلوع ده یو غیر مطلوع ده یو شت په موږ کې ویلی شي او بل حدیث په موږ کې نه شي ویلی نو د پیغمبر خبرم دا د الله تعالی خبره ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نو د حدیثو به ډېر لوی احترام او توقیر کوي عالمگیر رحمت الله علیه د قرآن مجید سره 12,000 حدیثونه م یاد کړي 12,000 حدیثونه معمولی شی نه ده او علماو به چې مسله ولیکلو نو عالمگیر رحمت الله علیه ته به خیله عالمگیری د هغه یو عظیم یادګار دی عرب ته لګیا ده فیض علی الفتاوی الهندیه الفتاوی الهندیه څلورو جلدو کې د عالمگیر رحمت الله علیه په زمانه کې نو ما دا عرض کولو چې قرآن مجید یادول پکار دی او بل د قرآن مجید ترجمه زده کوي د مارونو دا علما تاسو ته لګیا ده د قرآن تعلیمات فی سبیل الله درکوي مونږ د خپل معمولي غوندې بیمارۍ د علاج دپاره چې ډاکټر ته ځو نو 300 روپۍ بعد ډاکټران فیصلي بعد 1500 والی د لوګو ساعت دپاره حالانکه ډاکټر زمونږ د جسم هغه لګیا دی علاج کوي د جسم او قرآن دا د روح علاج دی او روح دا د جسم نه قیمتي دی دا جسم د پیسې نه دی که دغه روح ستا د بدن نه وځي خلک وایي لکه شا بدنې خښی وی دا سړی ډېر غټ دی د ګرمۍ نه دی د بوی ته لاړ نه شي زموږ کوړي کې یو طالب و د کوهستان پلار ورته راغلی او د کوهستان نه ډېره موده پس پخوا دا لاره نه وه په دې غرونو باندې به راتلل دا لایي او دې نو هغه ورته په ګوډي کې څه غوړي او څه اکوړ او څه املوک راړلي وو هغه ډېر خوشحاله شو چې زما پلار ما ته راغلی دی پلار یې ښکل کو پلار هم ډېر خوشحاله شو چې زما بچي خو ډېر کتابونه ووایي قدرت کوله څوره دې پسې پلار ناجوړه شو همغه جومات کې مړ شو کومه کمره کې چې طالبان د کوټې کمرې ته لاړل یاره دې کې مړی دی چې داسې تیاره شوه همدغه کوهستاني طالب هغې طالبانو پسې منډه کړه چې د خدای دپاره راشي زه خو یېرېږم همغه پلار چې ښکلولی بیا د هغه د هغې مړ لاس نه یېرېدو او جړلې چې ما یوازې پلار ته پرېږدی هغه زه خو هغه نه یېرېږم بیا کمره کې د مړي نه خلک یېرېږي او بیا کوشش کوي چې یاره دا مړی زر دفن کو نو ستا د جسم حسن او جمال دا د روح د وجې نه ده نو ته د جسم د علاج دپاره خو په 100 روپۍ ورکې
لیکن د روح علاج د پاره تان علما پیسې نه غواړي. قربان شم د قرآن نه. قرآن ځکه وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دا قرآن مجید مونږ د نصیحت لپاره آسان کو. شته څوک د مور راوړلی چې د دې نه نصیحت حاصل کړي؟ قرآن مجید مونږ ډېر آسان کو. که ته د قرآن مجید تلاوت په یو جومات کې کې دا نشي ویلی چېرې ما تلاوت کولو قرآن څومره قرآن مجیدونه پراته دي. زیارت ته ورشه څومره قرآن مجیدونه پراته دي. مدرسو ته ورشه څومره قرآن مجیدونه پراته دي. چېرته د علامه اقبال دیوان دې کتلی؟ د رحمان بابا او د خوشحال خټک او د الپوري دیوان دې کتلی؟ یا بل یو دیوان دې کتلی دی؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر. دا قرآن مجید مونږ د ذکر دپاره آسان کړی دی. فهل من مدکر. دا علما، دا حافظان، دا قاریان خوشحالیږي چې تاسو ورته خپل بچي راولېږئ او دی ورته لګیا دی د قرآن مجید الفاظ او معانی وښیي، په دې باندې لګیا دی فخر کوي. سبا به دا نه وی چې ما قرآن مجید وی خو څوک ښودونکی نو، ما قرات د کولو خو څوک قاري نو، ما تفسیر وی خو څوک مفسر نو. دا سبا نشي ویلی. نو الله تبارک وتعالی دین ډېر آسان کړی دی، ډېر آسان. زما وروڼو ډېره لویه خوشحالي پکار ده چې یو بچي قرآن مجید یاد کو. څومره چې کفار کوشش کوي چې دا قرآن مجید مونږ امریکا وایي د دې نه دا جهادي آیاتونه لرې کوي، دا قرآن مجید لرې کوي. د هغې نه رس تر رزه لګیا د مدرسې ځان ته سیوا کېږو حافظان. دې ماشوم ته چا ویلو چې ته قرآن مجید یاد کړه؟ وړو وړو جینکو ته چا ویلي دي؟ د هغې په زړه کې یو دا ایه راپورته شي. پلار ته وایي زه خو قرآن مجید یادوم. پلار ورته وایي دا بچی قرآن مجید یاد کا. دا د انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دنیا وسیع کی وسیع، لیکن د قرآن مجید پشان یو وړوکې غوندې آیت را نړو. که ته د قرآن مجید یو کلمه د یو دی نه لرې کړي، د عربۍ د لغت تمام کتابونه چاڼ کا، د هغې ټکي نه به خټکې ورته رانړي. یو حافظ د قرآن مجید تلاوت کولو او یو عربي ناستو قرآن مجید ورته نو یاد. هغه حافظ تلاوت کوي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. هغه عربي چغې کې چې دا رستونه ټکې دلته به نه ګورې، دا رستونه ټکې دلته کې نشته. هغه چې سوچ کو نه واوي ته رښتیا وې. عزیز حکیم دی. ذکر عز فحکم فقطع. الله تعالی غالب دی، حکم ورکو چې دا لاس چې کوم دنو پرې کوي. دلته داسې پکار دی هغه یو ټکې دی خوا ته چې کوم دنو کولی نشي. دا د دې قرآن هغه اعجاز دی. د عبدالملک ابن مروان او څوک وایي د مامون الرشید مجلس ته یو یهودي راغی او ډېرې ښې خبرې وکړي. مامون الرشید ورته د خدای انصاف داره مسلمان شه، خبرې خو د اسلام دي. یهودي پړ کې عجیبه طوفان پیدا شو. چېرې بادشاه دا خبره ولې وکړه؟ لاړو ویره ودرېږه، زه د اسلام امتحان علم او د آسماني کتابونه معلوموم. نو د ټولو نه مخکې هغه تورات راوچت کو او د ځان نه پکې بلا بتر یو دی کل او سې تې لرې کړل. 4 میاشتې پې ولګوله، 4 میاشتې. ډېر لوی خوشنویس او خطاطو او د یهودو یو لوی مدرسې ته یوړو چې ما د تورات ډېر خدمت کړی، قلمي تورات مې لیکلی. صدر مدرس چې واغشت واقع هلکه ته ډېر لوی انعامونه ورکوي. نورو کتو وی پوه شم چې دی سره تورات نشته. بیا مې انجیل را واغشتو، 4 میاشتو کې مې انجیل ښه په خطاطۍ خوشنویسۍ ګلکارۍ باندې ولیکلو او د عیسایانو یو لوی مدرسې ته مې وړو چې ما د انجیل ډېر لوی خدمت کړی. هغه زمانه کې چاپخانې نه وي، د قلمي کتاب په ډېر قدر او قیمت و. هغه یې زما ډېر اعزاز او اکرام او انعامونه راکړل. پوه شم چې دی کې هغه انجیل نه ده پاتې، نه پکې چېرته حافظ شته.
بیا مې قرآن مجید راوچت کو خو ډېر احتیاط باندې دا بعضې زور په دی به مې زیرو لیکلو بعضې شدونه مې تلې لیکل بعضې ځایونو کې به دوه ټکي وو هغه مې یو ټکی کو او په ډېر احتیاط او د مسلمانانو یو مدرسې ته مې وړو شیخ الحدیث د مدرسې ته یا صدر مدرس ته مې ووي چې ما د قرآن پاک ډېر لوی خدمت کړی ده هلکه واقع تا خو ډېر خوشخطه هلکه واقع تا ډېر لوی هلکه دا دی دی غلط کړی دی وی دلته کې خو ډېر نه دی هلکه دی بل نم درې څلور غلطۍ چې راسي تا خو هلکه د قرآن مجید خدمت نه ده کړی د عالمه تا خو دې کې بعضې ټکي سیوا کړي دي بعضې کم کړي دي طالبان ولاړو ویجدا خو بیا د والو قابل له طالب خو بیا دا وجدت فقط اړمته کوتکونه یې چې کمدنو راوچت کلو دوی بس لږ صبر وکوي وینا تا د قرآن خدمت کړی ده که تا د قرآن تحریف او تبدیل کړی دی د خدای دپاره ما ته لږه موقع راکوي ما بیا مړ کوي نو کیسه یې وکړه چې پروسه کال په دغه ورځو کې مامون نه تپوس کولی شئ ما د مامون بادشاه په دربار کې یو څو خبرې وکړي هغه راته خبرې خو د ملغلرې دي دا خو د مسلمانانو خبرې دي اسلام ولې نه راړي نو ما د آسماني کتابونو په ذریعه د مذاهبو امتحان واغ زما د خدای په ذات قسمي چې قرآن مجید کې مې کلمه نه ده بدله کړې نورو کتابونو کې خو پوره رکیرې بدلې کړې دي دې کې صرف زور زیر یا زیر نه زور یا صد نه مد او بعدې او صدر درس ته وایي چې ما ته کلمه ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بیا د مامون دربار ته ورغی السلام علیکم اینه کنت یا چرته وی لاړم مسلمان شوم که نه تا چې ما ته ویلي چې ستا خبرې ښې دي نو ما د آسماني کتابونو په ذریعه امتحان واخیستو چې هغه تورات چې په موسی علیه السلام په کوه طور نازلو هغه زبور چې په داود علیه السلام په جبل زیتون نازلو هغه انجیل چې په عیسی علیه السلام جبل تین باندې نازل دی او هغه قرآن چې بلد الامین کې نازل دی ما د دې امتحان اخیستو یو قرآن په خپل اصلي شکل کې موجود دی نو ټول کتابونه هغه بدل را بدل دي دغه دل د مامون وزرا حج ته تلي نو سفیان ابن عیینه ډېر لوی سړی دی دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم عمر هم دی او علم کې هم ورسره برابر دی دو سفیان دي سفیان ثوری او سفیان ابن عیینه سفیان ابن عیینه په مکه کې و وزیران ورته خبر خو نه که نه یو ناشنا او نادره واقعه شوې ده ویسه د مامون دربار کې یو یهودي څو خبرې وکړي نو هغې مامون ورته وایي چې خبرې خو د اسلام دي البارک راضي بما استحفظوه هغې نه مطالبه شوې وه د علماو د تورات او د انجیل او د زبور نه مطالبه شوې وه چې علماو د خپل کتابونه ګورئ په حفاظت باندې وساتئ چرته انساني حفاظت او چرته رحماني حفاظت نو قرآن مجید دا به الی یوم القیامه دغسې زنده او تابنده وي او دا حافظان به هم دقسې وي او دا قاریان به هم دقسې وي او دا علما به هم دقسې وي د علماو دشمنان به تباه شي د قرآن مجید د قراو دشمنان به تباه شي علما به دغسې محفوظ وي ځکه الله تعالی د کتاب د حفاظت وعده اخیستل دا کتاب چې چا ترخ کې نیولی هغه به هم الله تعالی محفوظه ساتي افلاطون د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې د اسمان لنده شي او د ستوري غشي شي نو څوک پتې بچ کېږي نو موسی علیه السلام یې څوک چې د ویشتونکي خوا ته راشي هغه به بچي کلاشنکوف چلاو که نه تا سره خوا کې چې ولاړ دی به دغسې محفوظ دی نو څوک چې د قرآن مجید خوا ته رالل قرآن مجید محفوظ دی نو د هغې د برکته به دی محفوظ دی خلق په دې ارمان لاړو سکندر په دې ارمان تللی چې دا علما به د په کشتۍ کې سرو به لېږم به یې لاړو ختم شو او علما دقسې چې کوم دنه موجود دي العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر